سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. ننګرهار کې د طالبانو د برید له امله د یو قومندان په ګډون 4 تنه اربکیان وژل شوي دي. د پولیسو اړوند وروستیو څرګندونو له کبله د کندهار والي حیات الله حیات له دندې ګوښه کړل شو. روغتیا وزارت وایي تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا له امله 11 تنه مړه شوي دي. د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي کابل حکومت د خبریالانو خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د مذاکراتي ټیم غړي عبدالحفیظ منصور په خپلو څرګندونو کې ویلي د لنډمهاله حکومت څخه پرته بله لاره نشته. د نشهیي موادو د قاچاقو په تور تر 15 ډیر دولتي مامورین نیول شوي دي. اسرائیلي اشغالګرو د فلسطینیانو 300 د زیتون ونې پرې کړې دي. سوریه کې د موټر بم چاودنې له کبله روسي پوځیان وژل شوي دي. تهران یو ځل بیا غوږ کړی چې د قاسم سلیماني قاتلان به خوندي پرې نږدي. ټرمپ په خپلو پلویانو غږ کړی چې درغلیو پر وړاندې د پراخو لاریونونو لپاره تابعیه ونیسي. د خبرونو پای.